شپږ لوڼه وې نو ښځې ته یې وې که دا ځل دې لور وشوه نو طلاق په در کوم. ښځې وې صحیح ده نو. دې وده شو خوب یې ولیده، حساب کتاب دی او د جهنم دروازې دي. خوب کې روان یم یوې دروازې ته یې مخامخ کړم چې وملیده هلته مې یوه لور وه. زما پلار به جهنم ته نه غورځوی. هغې دروازې نه واپس شو، بلې دروازې له ورغلم، خوب اینم ای کې بله لور ولاړه ده. زما پلار به جهنم ته نه غورځوی. بلې دروازې له لاړم، هغې کې مې لور ولیدله، هغه ولاړه زما پلار به جهنم ته نه غورځوی. شپږو دروازو ته په خوب کې لاړم، په شپږو کې مې لوڼه ولاړې چې زما پلار به نه غورځوی جهنم ته. چې اوومې دروازې ته مې وکتو هغه خالي پرته وه. بس دې کې راویښ شوم. اولې ښځې ته وې زه به دله طلاق در کومه، بې دعا کوله وی اللهم ارزقنا السابعه، یا الله یوه لور بله راکې، اوومه لور راکې، ځکه اوومه دروازه خوشې پرته وه. اللهم ارزقنا السابعه، الله یوه اوومه لور راکې. دا د جهنم نه پناه ده، پناه. لونه بوج مه ګڼئ، لونه بوج مه ګڼئ. دا الله د جهنم نه بچ کوي، دا د جهنم نه سطر دی، سطر. دا الله د جهنم نه بچ کوي په دې لونو باندې. نو دام د الله د طرف نه یو نعمت ته، رحمت ته. لور رحمت ته، رحمت. او لور په پلار څومره خفه کېږي. لږ امتحان والی که نه، د زویه د لور امتحان واله که نه چې اندازه درته وشي. د لور او د زوی امتحان واله که نه، لږ امتحان خو په لور باندې وکه چې هغه په پلار څومره خفه کېږي. بچې خو نارینه و هلکانو حال خو تاسو ولیده که نه. نو بس په دې مه خفه کېږئ، په دې خوشحالي کوئ. خوشحالي شکر دی. الله مې کور کې رحمت راله پیدا کو، الله مې کور کې رحمت سیوا که، الله مې د جهنم نه بچ کوي چې د دې لونو صحیح پرورش وکمه، صحیح تربیت وکمه. دا لور به سبا په لپو لپو دعا کوي تا ته. زوی ته به یا یاد او یا یاد در بنئ، او دی لور ته به هلته یادې، دی لور ته به هلته یادې. مونږ ولیدلې لونه. ته د ټبر په مخ کې د پلار بد ووایې چې څنګه پې خفه کېږي. زما پلار ته به بد نه وایې، زما پلار ته به کنزل نه کوي، زما د پلار بد به نه وایې، ګورې زما د مور بد به نه وایې. دا لور په مور او پلار ډېر خفه کېږي، او دا یو رحمت دی. نو دا بد مه ګڼئ، دا د مشرکینو خوی دی چې لور به یې وشوله رنګ به یې تک تور شو، تک تور. عار به یې ګڼه، عار عار. شکر وباسه چې الله روغ رمټ بنده درک. واذا بشر احدهم بالانثى، کله چې زیری ورکړلی شي یو کس ته دوی ته بالانثى په لور سره، ظل وجهه مسودا، وګرځي مخ د ده تک تور، وهو کظیم، او د غصې نه ډکي، د غصې نه ډکي. په لونو خوشحالي کوئ، په لونو عقیقه کوئ، او دې ته خوشحالیږئ. دعا کوئ چې الله درله لونه درکي. دا بد مه ګڼئ او مه دا عار ګڼئ. دا د الله د طرف نه په دې کور یو احسان دی او یوه مهرباني ده. فرمایي ویجعلون، مقرروي دوی لما د هغې دې بوتانو دپاره، لا یعلمون، چې دوی نه پوهېږي په دې بوتانو په دې احوالو باندې. دی ورله مقرری نصیبا، برخه مما د هغې مال نه رزقناهم چې مونږ ورته ورکړی دی. تالله، قسم په الله، لتسألن، خامخا تپوس به وشي، عما کنتم تفترون، د هغه څه په باره کې چې تاسو دروغ جوړوئ. ویجعلون، مقرری دوی لله الله لرا البنات لونا، سبحانه پاک دے اللہ. ولهم ما یشتهون، او دوی خوخی دوی دا پارا اغس دی چی دی خوخی زان لزامن والله للونا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، کله چې زیری ورکړلی شي یو کس د دوی ته بالانثى په لور سره، ظل وجهه مسودا، وګرځي مخ د ده
تک تور وهو کظیم او د غصې نه ډک